ولې وکړم ما بچیانو ته هغسې ورکوي بیا تربیت ورکوي چې ویې کړمه او زه مو دقه مې وتل که نه مال د دې چې کوم ډیمانډ نه لیکل به داسې وکړي تابعداره د وربکي داسې وایي نه دا چې وایي که نه چې واده چې زه واده وکړم که نه د ما بچیانو ته د خپل پلار باندې مینه ورکوي څوک داسې هېڅکله نه ورکوي ما کتلي دي دا خلک صرف د تاسو ته خو ما ویل که نه چې ښه خلک پکې لږ دی او بد خلک پکې ډېر دی خو خیر دی تاسو چرې بدو خلکو ته ذهن مه وړئ چې تاسو بیا د نورو پوښتنو نه هم هغه زه درته وایم چې څوک به دي که نه هغو ته د خدای هغه مطلب داسې څوک وي چې د هغو خویندو ته به بد فکر کوي چې څنګه دی نورو خویندو میندو ته غلط فکر کوي هغسې به هغو ورته څوک کوي دا په ځان نه وي پوه څوک د خپل کور حاله نه خبر چې د هغه خور څه کوي د هغه مور څه کوي دلته دی نور خلکو خور مور ته الټه پلټه خبرې کوي داسې ده او نصیر بھائی صحیح خبره ده ټول ټایم پاس کوي دا خلک هغه دومره ښه پښتانه پکې شته ښکلي کمنټسونه کوي او دا یو نیم پکې راشي د نه سړي بچي ما دا کمنټ غلط وکړي زه به پوهېږم ښه نه صحیح ده اول خبره غټه ده زه نه پوهېږم لګیا دی ټول ځان نستړي دی به خیر دی وایي سپي غابي کاروان ته تېرېږي څه خلک پښتانه یو متل کوي خو زه هم تاسو دغه وایم چې تاسو خپله پرده کوئ که ستاسو سره څوک هغه مرسته کوي که نه نو انشاءالله کوي به درسه او چې څوک درسه مرسته نه کوي که نه نو هغه به درته کله یو څه ډیمانډ به درنه کوي کله به درنه بل څه ډیمانډ کوي کله به درنه بل څه ډیمانډ کوي نو په دغه خلکو باندې به نه تېر وځي او نه به د چا سره چېرته انباکس ته ځي واټساپ ته ځي صحیح دا یو خبره زه ما فالو کې څوک نشته زه نه فالو کوم څوک چې نه چاله د واټساپ نمبر ورکړي دا درته داسې یو خبره کوم لکه یو ورور مې وګڼه د یو ورور په حیثیت درته صحیح ده چې نه چاله د واټساپ نمبر ورکړي دا پښتنو له یو لمه چې نه مال راکړي نه په ما اعتبار وکړي نه په بل وکړي چې په رشتہ دار دې هم اعتبار وکړي نه سبا رشتہ دار نه دی رشتہ دار چې یو پښتون ته د واټساپ نمبر ورنکړي ځکه دا خلک در سره مرسته نه کوي دا ټول ماته پته ده او تاسو هم لیدلي زمانه به ښه پوهېږئ یوه میاشت وشوه که نه یوه میاشت وشوه چې ټیک ټاک ته رالم هغه کله کله آن کم کله بند کم لکه داسې لږ څه پته راته ولګېده چې دا څنګه خلک دي دا نه چې ټول یو شانتې دي خو ومې کتل ومې پېژندل دا څنګه خلک دی قسم دی دا څنګه خلک خو له بل دلته په لایف کې یو څه وایي او بیا بعد نه بل څه درته وایي په انبوکس ما ته هم کنځل لیکي لیکي چې که نه ځکه د تا ته ځکه برو زه خبره درته وکړم تا ما ته خور نه ویله که نه دا برو ځکه تا د غلط کنځل لیکي که نه تا ښې خبرې وکړې تا ما ته لکه هوښیاري ښیله چې چا ته لمبر ورنه کړي چې هغه دی ته فیل شوه چې دا ولې ورته دا خبره کوي دا خو نوې ده چېرته یې دوکه کړو خو ګوره ما نشي دوکه کولی زه هم ته دقه یم دا حمید خانه داسې کار وکړه که نه چې تاسو پته نه لګي چې په کوم ملک کې به خو که په حقیقت کې دغه وکړې هیلپ یې کوې که نه نو چې کم سے کم یو 10,000 روپۍ ورته رالیږي دا 10,000 روپۍ ولا زه درلیږم دا 10,000 روپۍ ولا دا نور عاجز لیږي دغه شان پسې دا خان دی چې یو لس چې کم سے کم دا 50-60,000 روپۍ ورته پاکستاني راځي که نه نو دا لیونی دی چې بیا لایو راځي دا سپو خوړل دی چې بیا لایو راځي زه نه زده کړم که نه چې ګوره دا پښتونولي دې ته نه وایي وروره چې یو تورسری به یو مجبوری او موږ به د مجبورۍ نه غلطه پیدا واخلو دغې ته پښتونولي نه وایي ښه پښتونولي هغې ته وایي که نه چې د یو بېوسه انسان سره مرسته وکړي چې د یو بېوسه انسان په پښو باندې راشي دا نه ده چې یو بېوسه انسان نصیره زم تیار یم ټول تیار ریل کمانډو ستا تربیت کې حیران یم چې څه ګنده تربیت دې شوی دی وروره الله تعالی دې اخلاق هم ښه کړه او الله دې تربیت هم ښه کړه نور درته هېڅ هم نشم ویلی دغه مې وس کېږي درته مې ویلی فاروقه دې غریبې ته به څه ډالر برو یو شی دا نه راته کوي یو شی خلک کمنټونه نه کوي هغه وایي ډالر غلط فکر نه کوي تاسو به ورته څه یو ګل راولې یو ګل په یو ګل باندې څه کېږي رښتیا ووایه تاسو ته د میاشتې د دې ټیک ټاک نه 100 روپۍ راځي
ما خو اوسه پورې اخیستې نه دي ټیک ټاک والا پیسې. زم ته دا څنګه وای دا ډالر خو نه غسل وعلیکم السلام. هغه غریب سره وای دا ډالر خو نه غسل دی وای اسلام پرې خو سو وای دی پښتو پر دا څنګه خلک ته قسم دی حیران مشي څنګه مسلمانان د کومي وای د ته د تاسو